बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا حضرت بهلول دانا رحمت الله علیه د ذهانت واقعه ده. داسې د حضرت بهلول دانا رحمت الله علیه د ذهانت بلا واقعات موجود دي، او دا واقعه د نورو واقعونو لږه مختلف ده. یو ورځ یو کس څه د مجبورۍ د وجې د مسافرۍ په غرض د کور نه روان شو او د ځان سره سړه روټۍ واغسته. کله چې دی هېڅ یو ځای ته ورسېده، څه ګوري چې یو کس لګیا دی، کلیجي چې ده هغه پخوي او د هغې خوشبو چې ده په ده باندې ډېره ښکلې ولګېده. دی لاړ هغې ته نږدې ودرېده او دا ځان له فیصله وکړه چې د دې کلیجۍ د خوشبو سره د خپله روټۍ چې ده به زه وخورم، او دغه شانتې د خپله روټۍ راواغسته. د دې کلیجۍ تپ ته او د دغې د خوشبو د وجې لګیا د خپله روټۍ چې ده خوري. کله چې ده دا روټۍ وخوړه نو کلیجۍ مالک ورته ووایي چې ماله پیسې راکړه. هغه ورته ووایي چې د څه شي پیسې؟ هغه ورته ووایي چې تا زما د کلیجۍ د بوی او د خوشبو نه روټۍ چې ده تا وخوړه، لهذا د دې زما پیسې کېږي، د دې پیسې پټاپټ راکړه. هغه ورته ووایي چې د خوشبو او د تپ چې دا به د څه شي ته زما نه پیسې غواړې؟ مالک چې دی هغه دی نه پرېښود. څه ګوري چې په دې کې بهلول دانا رحمت الله علیه راغی. هغه د دوی نه د دې تپوس وکړو چې تاسو په څه باندې د یو بل سره په بحث باندې. دې مسافر ورته ووایي چې ما د ده دلته په ځای کې د ده سره د دې تپ او د دې خوشبو د لاسه ما خپله روټۍ چې ده وخوړه، اوس دې زما نه د دې پیسې غواړي. بهلول دانا رحمت الله علیه ته ووایي چې بلا د تپ او د خوشبو روپۍ؟ هغه ورته ووایي ها، د دې به ما لازمي روپۍ راکوي، که روپۍ نه راکوي نو زه چې دی زه نه پرېږدم. بهلول دانا رحمت الله علیه ولګېد، د خپل د کجورۍ نه یې څه ماتې ګوډې په روپۍ چې کومې وي هغه راواغستې. هغه ته یې ووایي چې زه روپۍ چې دا زه تا ته درګوزارم او ته پیسې چې د دې اواز نسه. ده دا پیسې راواغستې او په تلي یې راپرېښوې. د هغې نه څه اوازونه چې دا ووته. هغه ته یې ووایي چې د اواز چې ده نسه. نو هغه ته ووایي چې بلا زه اواز څنګه ونسم؟ نو هغه ته ووایي چې ته اواز نشي نسلی. نو ده د تپ نه روټۍ چې دا څنګه وخوړه، د خوشبو نه څنګه روټۍ وخوړه، څنګه چې ده د تپ نه روټۍ او د خوشبو نه روټۍ وخوړه، دغه شانتې تا ته د پیسو اواز چې دا در ورسېده، ستا حق چې دا تا ته در ورسېده. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شان ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي بیل آیکن ضرور دباو کړئ او دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.